بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معینیت اړوند تعمیراتو لوی ریاست له لوري په پلازمینه کابل کې د پولیسو اداري او معنوي ظرفیت لوړولو په موخه یو لړ مهمې رغنیزې او پرمختیایي پروژې پیل شوې دي. په اتم امنیتي حوزه کې د پولیسو منصوبینو لپاره یو معیاري او منظم او ښکلی مسجد جوړولو بنسټ ډبره کېښودل شوه. د مسجد جوړېدل به د پولیسو لپاره د عبادت مناسب او پاک او معیاري چاپیریال رامنځته کړي، ترڅو د دوی معنوي او دیني اړخ نور هم پیاوړی شي. په ورته ډول په نهم امنیتي حوزه کې هم د بل مسجد د جوړولو پروژه پیل شوه چې موخه یې د پولیسو دیني چارې د لا ښه تنظیم او معنوي فضا د پیاوړتیا ترڅنګ د دوی د کاري او روحي هوساینې ته پاملرنه ده. همدارنګه د کابل د پولیسو د روزنیز قومندانۍ په اړه یو شمېر نورې رغنیزې پروژې هم پیل شوي دي. د خدماتو تاسیساتو پراختیا او د کارکوونکو لپاره لازم اسانتیا برابرول شمیرل کیږي. د دغو پروژو د پیل په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت د تعمیراتو عمومي رئیس الحاج مولوي نعت الله رشید ګډون درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د وزارت د مشرتابه د لارښوونو له مخې به ټولې رغنیزې چارې په بشپړ شفافیت او تخنیکي معیارونو په رعایت کولو او د ټاکلي زمان د پلان له مخې پر مخ وړل کیږي. سږکال موږ د ټولو حوزو دپاره او د امني قومندانیو دپاره تقریبا 10 مسجد پلان کړي دي چې د ډیرو افتتاح وشوله. نن هم د 8مې حوزې او د 9مې حوزې د مسجد افتتاح کوو. 6مه حوزه کې مسجد لرو، د میربچه کوټ امنیه قومندانۍ کې مسجد لرو، موسهي کې مسجد لرو. نو تقریبا یو 4-5 افتتاح کړي او 4-5 پاتې دي. نو انشاءالله 10 مسجد هم د امنیه قومندانۍ په ملحقاتو کې او قدمو کې پلان کړي دي. انشاءالله هغه به سږکال موږ افتتاح کوو، تطبیقیږي الله کول. نو دا زموږ مساجد داسې دي چې د دې نقشې ټیپیک دا معنا چې په یو شکل باندې هغه موږ هغه د پرسونل تعداد ته ګورو، د هغې مطابق لوی مساجد هم موږ لرو، لکه 2500 2400 داسې مساجد هم لرو، 600 کسیز هم لرو، 400 کسیز هم لرو، 200 کسیز هم لرو، 1.5 کسیز هم لرو، 100 کسیز هم لرو. نو هر ځای تشکیل ته په کتلو باندې دغسې مساجد موږ ډیزاینوو، نقشه کوو، بیا په ساحه کې تطبیقوو. له بلې خوا په کندهار ولایت کې د عامه خدمتونو اړوند یو مهمه اداري ودانۍ د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شوه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د اوروژنې نوی مرکز پرانیستل شو چې دا به د اورلګیدنې په وړاندې د مبارزې او د خلکو د خوندیتوب په برخه کې مهم ګام وي. ورته مهال په زابل ولایت د هوایي ډګر په ساحه کې د سرحدي پولیسو لپاره نوې اداري ودانۍ د جوړولو بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه پروژې د تعمیراتو ریاست د نظامي معاون مولوي شیر احمد په مشرۍ پرانیستل شوې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې دا رغنیزې او پراختیایي پروژې به د پولیسو د اداري چارو د منظموالي او د امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره په ټول هیواد کې د معیاري عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وزارت له لوري دغسې بنسټیزې پروژې پلي کېدل د پولیسو د ملاتړ او د بنسټیزو اصلاحاتو او په بېلابېلو ولایاتو کې د امنیتي او خدماتي کیفیت د لوړولو په لړ کې یو مهم او ارزښتناکه ګام ګڼل کېږي. دا چارې به انشاءالله د پولیسو د منصوبینو لپاره لا ښه کاري چاپیریال برابر کړي او د هیواد امنیتي وضعیت به نور هم پیاوړی کړي.